افغاني سره میاشت په 1445 سپوږمیز کال کې له خپل عملیاتي پلان سره سم له بغلان ولایت پرته په ټول هیواد کې په طبي او غیر طبي پیښو کې 1,410,000 او شپږ دېرش زیانمنو او اړمنو وګړو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او همدارنګه د نغدي افغانیو مرسته کړې. بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله په ټوله کې 22,200 او 15 کورنیو سره چې د غړو شمیر یې 1,980,000 او 80 تنو ته رسیږي بشرپال خدمات ترسره کړي دي. د یاد شمیر له ډلې 11,140 تنو سره د خوراکي توکو همدارنګه 9,298 تنو سره د غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده. 4,532 تنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوي. همدا ډول 6,582 تنو سره د 6,996,500 نغدي افغانیو مرسته شوې ده. او همدا ډول په بغلان ولایت کې 1,540 تنو سره د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته نور هم شوې ده. په یادو مرستو شویو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې اوړه، غوړي، لوبیا، وریژې، بوره، مالګه، چای، مکروني، بسکوټ، نخود، خیمې، ترپالونه، د پخلنځي ګڼ توکي، د اوبو د ساتنې لوازم، کمپلې او ګڼ نور توکي شامل دي. همداراز افغاني سره میاشت لکه څنګه چې معاون صاحب یادونه وکړه د روغتیا په برخه کې هم خدمات ترسره کوي. همدا ډول افغاني سره میاشت د روغتیا په برخه کې په ټول هیواد کې 40 ثابت روغتونونه لري او همدارنګه 14 فرعي کلینیکونه، 15 د بیړنۍ روغتیا د امریت ګرځنده روغتیایي ټیمونه دي چې 14 ګرځنده روغتیایي ټیمونه دي. همدارنګه 45 د کتلوي معافیت روغتیایي کمپونه او مرکزونه شته چې د مرکز د صحي ټیمونو سره ټول 5,894,332 تنه وګړو ته روغتیایي خدمات ترسره کړي چې له ډلې 2,212 د سوریزلي په ناروغۍ اخته ماشومان دي. افغاني سره میاشت د هیواد په شپږو ولایتونو کې د رواني ناروغانو د پالنې او درملنې مرکزونه لري. دا هغه مهم فعالیت دی د افغاني سره میاشت چې د هیواد په کچه په کوم ځای کې چې رواني ناروغ وي نو د هغه سره په هغې سیمه کې د کور په شمول هغه کلی هم ورسره په تکلیف کې وي، خو افغاني سرې میاشتې دا زمینه برابره کړې چې د دغې رواني مریضانو لپاره مراکز جوړ کړي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې. په دغې مراکزو کې چې پکې رواني ناروغانو ته د پالنې او درملنې ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. د یادو مرکزونو له لوري د تیر یو کال په اوږدو کې ټول ټال 22,800 او 24 رواني ناروغانو ته خدمات ترسره شوي. د یاد شمیر ناروغانو له جملې څخه 9,900 او 41 تنو ته په اړوند مرکزونو او پاتې 22,800 او 83 تنو ته له مرکزونو بهر په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات ترسره شوي. همدا ډول اوس مهال د یادو رواني مرکزونو له لوري 853 تنه په مرکزونو کې دننه 2,200 او 80 تنه په خپلو کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې په یاده موده کې 322 تنه تر درملنې او تداوی وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. همدارنګه افغاني سره میاشت د مرستون په برخه کې هم فعالیت کوي. افغاني سره میاشت په بلخ، کابل، کندهار، ننګرهار او هرات کې 15 مرستونونه لري چې په یادو 15 مرستونونو کې 1,495 بې سرپرسته وګړو ته د عیاشي، باطي، بدیل عیاشي او سرپناه خدمات ترسره شوي دي. همدا ډول په یادو مرستونونو کې 8,110 تنه بې سرپرسته کونډو ته د خیاطۍ، ګلدوزۍ، غالۍ اوبدلو، ګلم اوبدلو او لاسي ګنډلو په برخو کې حرفوي زده کړې ورکول شوي. همدا ډول د یادو بې سرپرسته کونډو 400 او 1 یتیمانو ته ښوونیزې زده کړې ورکول شوي دي. لکه څنګه چې مخکې معاون صاحب یادونه وکړله د هیواد د سوالګرو په برخه کې امارت اسلامي یو کمیسیون جوړ کړی چې د هغې کمیسیون کې د
پیسو ورکولو برخه چې د افغاني سرې میاشت ته سپارل شوي د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د ټول هیواد په کچه 114,259 سوالګر راټول شوي چې له ډلې 15,309 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 13,543 کېږي مستحق پیژندل شوي دي او د افغاني سرې میاشتې له لوري ورسره په میاشتنۍ توګه په ټوله کې 53,815,812 افغانۍ نغدي مرسته شوي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 40,000 بې سرپرسته کورنیو سره په ټوله کې 204 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې سربیره کابل ولایت کې 503 کورنیو سره 2 میلیونه او 432,000 نغدي مرسته شوې ده افغاني سرې میاشتې د املاکو په برخه کې د ګڼو نورو لاسته راوړنو سربیره شمال ختیځ زون کې د مرستونو لپاره 3 پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي د افغاني سرې میاشتې اړوند د بامیان و بغلان میدان وردګ لغمان کاپیسا پروان سمنګان سرپل او جوزجان ولایت نمایندګیو کې د 15.4 میلیونه افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا سیستمونه جوړ کړي او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي په ټول هیواد کې د افغاني سرې میاشتې اړوند څه کم 200 جریبه ځمکه د افغانستان اسلامي امارت په ملاتړ زورواکو او غاصبونو راګرځول شوي او افغاني سرې میاشتې ته سپارل شوې ده د افغاني سرې میاشتې د رهبرۍ په امر مرکزی ارشیف کې د تیر 83 کلونو اسنادو له څېړلو وروسته د ګڼو ملکیتونو اسناد موندل شوي چې ډېری د دې خیریه ټولنې د املاکو ریاست په واک کې نه و همداراز بله برخه د افغاني سرې میاشتې د فعالیتونو هغه د رضاکارانو برخه ده چې په ټول هیواد کې د افغاني سرې میاشتې په 15 ښوونیزو مرکزونو کې 54,809 زده کوونکو ته د کمپیوټر انګلیسي او دینی علومو په برخه کې لنډمهاله زده کړې ورکول کیږي او ورکول شوي دي په ټول هیواد کې د غړیتوب د سیستم له لارې 3,649 نوي کسان د افغاني سرې میاشتې غړي شوي چې دوی هر میاشت یو اندازه معلوم لګښت په خپل خوښه افغاني سرې میاشت ورکوي ترڅو په بشري مرستو کې ترې ګټه واخیستل شي همدارنګه د دغې موقع نه په استفادې سره موږ په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوو چې د افغاني سرې میاشتې غړیتوب واخلي او د خپلو بېوزله او بیچاره هیوادوالو لاسنیوی وکړي سلګونه رضاکارانو په ټول هیواد کې د وګړو په ژغورنه سروي او د توکو په توزیع کې ګډون کړی همدارنګه د افغاني سره میاشت په کال کې یو ځل د هفته مخصوص په نوم باندې یوه هفته لري چې په هغې هفته کې هیوادوالو ته د افغاني سرې میاشتې په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي او په ضمن کې د افغاني سرې میاشتې لپاره د خیرپاله هیوادوالو له لوري عواید راټولیږي دا چې په را روانه میاشت کې میزان په 30 باندې بیا هم موږ دغه مخصوص هفته لرو نو د ټولو هیوادوالو نه مو همدا غوښتنه ده چې له دغې لارې د خپلو بیچاره هیوادوالو لاسنیوی وکړي او د افغاني سرې میاشتې سره خپله ونډه واخلي د مرستو په برخه کې د سوریزلې په ناروغۍ د اخته ماشومانو درملنې او عملیاتو لپاره په ټول هیواد کې د تلې د میاشتې له 24 تر 13 د ځانګړې اونۍ په ترڅ کې زرګونه رضاکارانو او کارکوونکو له خیرپالو وګړو نغدي مرسته راټوله کړې او د همدې ځانګړې اونۍ په اړه د عامه پوهاوي په موخه په مرکز او ټولو ولایتونو کې د سلګونو ګډونوالو غونډې دایرې کړي همدارنګه په پای کې به ووایم چې د افغاني سرې میاشتې له لوري په تیر یو کال کې 19 تنه په اور سخت سوځېدلي او د هډوکو په میکروب اخته ناروغان المان کې له درملنې او عملیاتو وروسته بیرته هیواد ته د صحت په جامو کې راستنه شوي دي